السلام علیکم، زه یم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. کتونکو راځئ چې وګورو د ټولو اول سر خبرونه. د کرونا وایرس د مریضانو شمیره 1,10,000 ته ورسېده. پاکستان د کرونا د پاره های ریسک ملک وګرځولی شو. پاکستان د کرونا د پاره د حفاظتي اقداماتو په سلسله کې پیل وطن وګرځېد. WHO ضروري نه ده چې د WHO په هر تجویزي عمل درآمد وکړی شي. ظفر مرزا د پټرولو په بحران کې هیڅ کمیره نغی. که یو خوا د پټرولو بحران دی نو بلې خوا ته د وړو بحران هم ځان ته څه وایي. بلې خوا ته د چینو بحران هم ورو ورو سر اوچت کړ. وزیر اعظم عمران خان د پټرولو په بحران باندې د برهمۍ اظهار کړی دی. د چین او بھارت ترمنځ تعلقات نور هم کشیده شو. بھارت د ویرې نه رپیږي. په امریکا کې د پولیس د تشدد په نتیجه کې د مړ شوي تورپوستي د مرګ خلاف د احتجاج سلسله جاری ده. بلې خواته د بده مرغه د پولیس د لاسه یو بل تورپوستی هم مړ شو. د قومي اسمبلۍ په اجلاس کې د نچکارۍ خلاف تیز او توند بحث وشو. د اقتصادي کونسل په اجلاس کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په ویډیو لینک باندې شرکت وکړ. په کراچۍ کې د پرایویټ سکولونو مالکانو او استادانو احتجاجي مظاهره وکړه. آی جی خیبر پښتونخوا د ډي پی او مردان سجاد خان سره د پولیس 10 افسران یو خوا بل خوا بدل کړه. په ضم اضلاعو کې به ترقیاتي عمل جاری. اجمل وزیر کتونکو راځئ چې وګورو اوس د دې خبرونو تفصیل. کرونا وایرس په پاکستان کې خپلې جړړې نورې هم مضبوطې کړې. د مریضانو تعداد 1,10,000 ته ورسېده. د کرونا وایرس په متاثرینو کې د مسلم لیگ د احسن اقبال سره د پارلیمنت 2 ارکان شامل دي. د کرونا وایرس له سببه د مړو تعداد 2,310 ته ورسېده. د سرکاري اعدادو شمار مطابق تر اوسه پورې 7,952 مریضان صحتیاب شوي دي. د پټرولو شارټیج هغه شانتي جاری دی. بحران کې هیڅ کمی رانغی. روزانه په پمپونو باندې د پټرولو اچولو دپاره د ګاډو اوږده قطارونه ورځ او شپه ولاړي. بلې خواته کلاو په بلیک باندې په 200 روپۍ لیټر پټرول خرڅیږي. د پټرولو د بحران سره سره د وړو بحران هم ځان ته څه وایي. وړه بالکل نه میلاویږي. دکانونه خالی پراته دي. د وړو په قیمتونو کې روزانه اضافه کیږي، خو وسره د چینو بحران هم ورو ورو سر اوچتول شروع کړي دي. د چینو په قیمتونو کې هم ناڅاپه اضافه وشوه. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان د پټرولو په بحران باندې د سختې برهمۍ اظهار کړی دی او دا اشاره یې ورکړې ده چې په دې سازش کې شامل خلک به د قانون د ګریپ نه په یو صورت کې هم نشي بچ کېدی. بلخوا عام خلک وایي چې عمران خان د حکومت کولو قابل نه دی. دله پکار دی چې اوس استعفا ورکړي. عام تاثر دا دی چې پټرول د په حکومت کې ارزان شو او هم د په حکومت کې ورک شو. د چاغلو په حکومت کې نه دی ورک شوي. د چین او بھارت تعلقات نور هم کشیده شو. بلې خواته بھارت د یرې نه رپیږي. د چین جنگي هوایي جهازونو د لداخ په علاقه کې پروازونه شروع کړي دي. چین په پوره علاقه کې خپل پوجونه خواره کړي دي. بلخوا بھارت دباوونه هم کوي او یریږي هم او د یرې نه رپ راخستی دی. په امریکا کې د پولیس د تشدد په نتیجه کې د مړ شوي تورپوستي د مرګ خلاف د احتجاج سلسله شروع ده. بلې خواته د بده مرغه د پولیس د تشدد په نتیجه کې یو بل تورپوستی هم مړ شوی دی.
د میلاو شوو اطلاعاتو مطابق امریکایي پوځ د امریکایي صدر د حکم منلو نه انکار کړی دی او ښکاره یې دا خبره کړې ده چې پوځ د خپل قام خلاف طاقت نشي استعمالولی. د پوځ په دې خبره باندې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د پوځې نه ځوړند شوی دی. د قومي اسمبلۍ په اجلاس کې د نچکارۍ په سلسله کې تیز او تند بحث وشو. په اجلاس کې د اپوزیشن ارکانو د نچکارۍ خلاف بینرې اوچتې کړې. په اجلاس کې د قومي اسمبلۍ ممبرانو د ملخانو د روکتام دپاره د معقول فنډ د فراهمۍ مطالبه هم کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د وفاقي حکومت نه مطالبه کړې ده چې CRBC دې په ترقیاتي پراجیکټ کې شامله کړی شي. د زیاته کړې ده چې د ملک په معیشت کې د زراعت ډېر اهم کردار دی. وفاق دې زراعت په PSDP کې شامل کی. دا خبره د اقتصادي کونسل په اجلاس کې کړې ده. په دې اجلاس کې د په ویډیو لینک باندې شرکت وکړو. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن د دینی مدرسو د بندش د نقصاناتو نه حکومت خبر ک. دا خبره په ډاګه کړه چې دینی مدرسې نور بندې وساتلی شي د دې به ډېر سنګین نقصانات برآمد شي. د دې مدرسو د کلاوېدو یا بندو ساتلو په سلسله کې نوره خبره په علماو باندې پرېښوده. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان ویلي دي چې د PTI حکومت د کرونا نه زیات د قام دپاره نقصاندeh دی. د زیاته کړې ده چې د PTI حکومت ډېر زر ایکسپوز شو. د مخکې ووي که 18 آئینی ترمیم د PTI حکومت وچېړه نو عوامي نیشنل پارټي به خاموشه نه پاتې کیږي. دا خبره د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې کړې ده. په دې دوران کې غلام احمد بلور او سمر بلور هم د سره موجود وو. د اطلاعاتو او تعلقات عامه صوبایي مشیر اجمل خان وزیر ویلي دي چې په ضم اضلاعو کې به ترقیاتي عمل جاري، حکومت به خپلې وعدې پوره کوي. د ضم اضلاعو د ترقۍ دپاره به په صوبایي بجټ کې خصوصي فنډ کېښودلی شي. دا خبره میډیا ته د بریفینګ ورکولو په دوران کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیس سرلښکر ډاکټر ثناء الله عباسي د DPO مردان سره نور 10 پولیس افسران یو خوا بل خوا بدل کړي دي. په دې بدل شوو افسرانو کې د 18 اتلسم او 19 ګریډ افسران شامل دي. د دې بدلو اډر په باقاعده توګه باندې جاری کړی شوی دی. د دې اډر مطابق د مردان DPO سجاد خان SSP CTD او AIG اسټیبلیشمنټ زاهد الله DPO مردان لګولی شوی دی. په دې اډر کې د دې دوو افسرانو نه علاوه چې نور کم افسران بدل شوي دي د هغې نومونه دي عرفان الله، کاشف ذوالفقار، نوشیر خان، نجم الحسنین، محمد شعیب، شهزاد کوکب فاروق، پیر شهاب او شیر وزیر. په کراچۍ کې د پرایویټ تعلیمي ادارو مالکانو او استادانو د تعلیمي ادارو د بندش خلاف یو زبردست احتجاجي مظاهره وکړه. دوی مطالبه وکړه چې دا تعلیمي ادارې دې په فوري توګه باندې کولاو کړی شي. په پېښور کې په نوي طرز د جوړې شوي پولیس تانې په باقاعده توګه باندې افتتاح وکړی شوه. د دې تانې په باقاعده توګه باندې افتتاح IG خیبر پښتونخوا وکړه. د په دې موخه باندې وي چې د صوبې ټولې تانې به داسې په نوي طرز جوړولی شي چې به پکې هر قسم سهولتونه موجود وي. د مردان په کلپانۍ کې یو نامعلومه ځوان د لمبلو په وخت په اوبو کې ډوب شو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسک یو 1122 غوتزن ټیمونه په موقع باندې ورسېدل او د لاش تلاشي شروع کړ. خو ولې د کوششونو باوجود لا تر اوسه لاش میلاو شوی نه دی. بلې خواته د ریسک یو 1122 ټیم ته د خوړ د غاړې نه د دغه ډوب شوي ځوان کمیس میلاو شوی دی. د دغه لاش د تلاش سلسله لا اوس هم جاری ده. د مسلم لیگ نون د ضلع مردان جنرال سیکرټري او د PK55 نه د مسلم لیگ نون MPA جمشید خان محمد صحت لګیا دی، ښه کېدو طرف ته روان دی. کتونکو تاسو ته به یاد وي چې جمشید خان محمد ته څو ورځې وړاندې کرونا وایرس لګېدلی و.
خو ولې د خاندان او د پارټۍ د کارکنانو دپاره دا خبره د تسلۍ باعث ده چې د صحت لګیا دی، ورځ په ورځ باندې په تیزۍ سره ښه کېدو طرف ته روان دی. کتونکو د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدل. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله پامان. محترمو کتونکو، پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.